او که په روزه مبارکه کې څوک الله تعالی ونه بخي جبرائیل علیه السلام خیرا کړې ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امین ورته ویلی ده الله دې نه کړي د جبرائیل امین علیه السلام په خیرا کې به موږ تاسې راسو قبول دې ګوري څنګه رسول علیه الصلاة والسلام صحابه مبارکین ورسره دي منبر ته راغی منبر ته چې خیږي یو وارې ویلې امین بیا یې ویلې امین بیا یې ویلې امین صحابه مبارکان حیران پاتې دي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک خو دعاویونکی نسته امین خو چې څوک دعا کوي بیا امین سې وایي درې وارې موږ د تا نه واورېد تا ویلې امین 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 دا څه قصه وه وایي ما ته اوس جبرائیل امین علیه السلام راغی یو وارې وویلې بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له لرې دې وي له خدایه هلاک دې سي هغه کس چې رمضان مبارکه پیدا کی او دته بخنه ونیسي یعنی رمضان مبارکه پې تېره سي او خدای ونه بخي دا کس دې تباه او هلاک دي وي وایي ما ورته ویل امین دویم وار جبرائیل علیه السلام ویلې چې لرې دې وي هلاک او تباه دې سي هغه څوک چې ته یاد سي د ده په حضور کې او درود در باندې ونه وایي و ما ورته ویل امین چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم مبارک یادېږي ګورې درود شریف مو یاد نسي بیا یې ویلې چې لرې دې وي هلاک دې سي هغه څوک چې مور و پلار یا یو د دوی په حال د زړتوب کې پیدا کړو د سپینګرتوب کې پیدا کړو او د خپل بچی د خپل اولاد جنت ته داخل نه کړي دا مور و پلار دا د تباه وي وما ورته امین څه معنا د مور و پلار دومره خدمت اولاد ونه کړي چې د دوی په دعاو جنت ته داخل نه سي دا کس د تباه وي وما ورته امین نو ګورې د رمضان مبارکه ډېر لحاظ ساتل پکار دي چې موږ تاسې الله تعالی پکې وبخي که خدای نخواسته الله پکې ونه بخلو دومره عبادت او نیکۍ مو ونه کړې نو خدای نخواسته د حضرت جبرائیل علیه السلام په خیرا او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک په امین کې به موږ تاسې بیا راځو